د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د ایمان تقاضا ده. د پیغمبر د مینې نه بغیر ایمان نه پوره کیږي. او صفا حدیث دی د الله پیغمبرو فرمایل لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ماله وولده والناس اجمعین. پتا سي کې یو تن تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي جوړې دي تر سوچ او تزد هر سن محبوب نیم ګرځیدلې. یعنی د ټولو نه زیات مینه زما سره نه نو ګوره کامل مؤمن نشي جوړېدلې. زما د امینه واسطه په ټولو مینو باندې زور اوري. د خزي په مینه به زور اوري، د اولاد په مینه به زور اوري، د پټي او د پیسو په مینه باندې به زور اوري. چې کله یو مسلمان دې معیار ته ورسېده چې د پزړه کې د ټولو نه زیات مینه د الله او د رسول سره وا، اول د الله سره دویم د رسول سره، نو دا کامل مؤمن دی. او عمر رضی الله عنه ناس ته ول الله پیغمبره ول د هر څه نه تګرانی خدا ځان خو ډیر خوګ دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل ول عمر چې د ځان نه ډیر محبوب نیم ګرځیدل نو ګورې د ایمان کمال نه دی. عمر رضی الله عنه تقسم وک ول زما دی باغزاد باندې قسم چې ته په حق را لګلې چې و استاد امینه چې زما په زړه کې څومره ده نو دا د ځان نم ډیره ده، د خپل ځان سم دومره مینه نشته د څومره مینه مې جستا سره. نبی رسول الله تو فرمایل ول الان یا عمر دا اوس د ایمان اوچته مرتبه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه او محبت د ایمان تقاضا ده. خو ګورې د مینې مطلب دام نه دی چې ته د پیغمبرۍ د مرتبې نه اوچت کې او د الله صفاتونه ولور کې. دا مینه نه ده، دا د پیغمبر پشان کې ګستاخی ده، دا د الله پشان کې ګستاخی ده چې سړی پیغمبر د پیغمبرۍ درجې نه اوچتای او د الله مرتبه ته رسي. اوس تاسو به وایي دا بل څه مسلمان چې به تو خیم کنه. ګوره زمونږ د عقیده چې په غیب باندې صرف څوک پويږي، تاسو ورته وایي الله په غیب پويږي. د الله نه علاوه بل هیڅ څوک په غیب نه پويږي، نه په فرشتي پويږي، نه په جنات او پیریان پويږي، نه په پیغمبران او اولیاء، هیڅ څوک په غیب نه پويږي. زمونږ د خلکو خدا سوچ دی چې بزرګان په غیب پويږي. ته چاته وې کنه چې لکه زما عبدالله کې سي دي چې بزرګ خونه مو وي، زه بزرګ خونه مو دې مطلب دا دی چې بزرګان په غیب پويږي په موټو کې سيزونه معلومولې شي. دا غلطي خبرې دي. ولی په غیب نه پويږي، د الله پیغمبر په غیب نه پويږي، د جنات مبارک راستا سوچ دی چې په جنات په غیب نه پويږي، ملائک چې د الله ډېر مقرب مخلوق دي هم په غیب نه پويږي. نو کوڅه سره را پاسې دی و چې پیغمبر علیه السلام په غیب پويږي او دی عالم دی په ماکان او ما یکونو. د دنیا د پیدایش نواله د پیغمبر علیه السلام د پیدایش پورې چې د څومره حالات تیر شوي دي د ټولو حالاتو پیغمبر علیه السلام ته علم دی او د قیامت پورې چې کېږي د دې مو ته علم دی. نو چې سړی د پیغمبر باره کې دا عقیده نو دا پیغمبر د الله سره برابر نه کس نه دې ته مینه وي که دغه مینه نه ځان سره په جیب کې کېده زمونږ نه دا پکار. وکومنګ وی چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی وی ور ګستاخی وکړو. وګورئ پیغمبر ګستاخ دی وی دی و چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم سره دا يروا ځکه خو پیغمبرو کنه هغه چې کوم خبرې کړي هغه د قیامت پورې دي، هغه د یو وخت پورې محدود نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین دنیا ته راوړی دا داسې دین دی چې د قیامت پورې د هر زمانه سره چلیدونکي دین دی. ګوره دا نه دا نه چې دا جوړ شوی دی او دا خو څور لسنیم کا سو کال مخکنه دین دی نه. اسلام داسې دین دی علما وی يتطور مع تطور زمانی، څومره چې زمانه ترقی کوي اسلام د هر زمانه سره چلیږي روان دی وسره. دا د قیامت پورې دی، د کوم زمانه پورې خاص نه دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. زما په محبت کې ګوره چرته داسې مبالغه رايو ونه کوي څنګه چې عیسایانو د عیسی علیه السلام په محبت کې کړي و. عیسایانو عیسی علیه السلام په دې مینه کې دونه ورننوتی وو چې اخر کې پکې ویل عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. چا پکې ویل ان الله ثالث ثلاثه، الله دریم د دریو نه دی، یعنی الہ درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، یو مور دی، یو الله دی. نو الله پکې دریم دی.
او چا به کې ویل چې ان الله هو المسيح ابن مریم الله خو بل نشته دی، خدا عیسی علیه السلام چې دی نو دا بعیده الله دی معاذ الله. دا درې عقیدې په دې عیسایانو کې الله په درې وونو د کفر بتو لګولې د په قران کې چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. دام پاخه کافر دي چې دا وایي چې عیسی علیه السلام الله دی، او دام پاخه کافر دي چې وایي چې ان الله ثالث ثلاثه، الله دریم د درېونه دی، الله تم الہ وایي، عیسی علیہ السلام ته وایي او مور ته وایي، او دام پاخه کافر دي چې وایي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو په هغه زمانہ کې دا خبره چا کړي کنه چې لکه دا عقیده مخوروي نو کې دې چې باغوم د ګستاخ فتوی لګیدل، ته خو ګستاخی کې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ګوره خبردار زما سره مینا کوي، خو ګوره په دې مینا کې چرته د حد نه تیر نه وځي چې تاسو دې حد ته ورسئ چې زما په مینه کې بدعات شروع کړي، زما په مینه کې رسمونه رواجونه شروع کړي، زما په مینه کې شرکیات شروع کړي، د الله صفاتونه ما لرا کوي، غیبی اوازونه ما ته شروع کړي، دې حد ته چرته ونه رسي. ګوره ام اق حالات د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت پکار دی، خو ګوره د حد نه به تیر وځي نه، د محبت هم یو حد دی بس. مفتی محمد ابراهیم محمدی